زه اکثر د طالبانو ته وایم هر چا سره ټرت خو ګورې ښځې سره نه ټرت ښځې سره نه ټرت سبا به د لاس کې لستوڼې اویزان دي او ملګري به یله کروره دا لستوڼې ولې ښه زه خو نیم خبر یا دا خو ګوره سوځېدلې دي ښځې دا ښځې ولې زه څه خبرې مصري ګرمه وانو حالانکه قصدن یې دله سوځوي تا چیړلې ده دغه دله چیني دله قصدن په لختي کې واچوي څه کوي ورسره که ته وایې چې چیني خو ما پرون دړی راوړي لږ میل باندې راځي بچي دې لږ شربتونه څکي والله کې ښځې سره به کړت پړت نه کې په مینه به ورسره خپل ژوند تېری او دا درته زه کویم چې دا هم د رسول الله مبارک سنت دی حضور پاک فرمایي خیرکم خیرکم لاهله وی تاسو کې بهترین انسان هغه دی چې د خپل بچو ښځو سره ښکلی ژوند تېروي وانا خیرکم لاهلي رسول الله مبارک وي تاسو کې زه هغه انسان یم چې د خپل اهل سره او بیبیانو سره زه ښه یم او ښکلی ژوند تېروم بې ځایه زمونږ خلک ښځې له طلاق ورکړي بس بې ځایه اواز وکړي چې لږه خبره زما پته به ما طلاق او بیا په دریو طلاق او طلاق هلته به دوست سره کاروبار شریکي هغه سره به روان شي دوست سره یاره که تا سره ما بیا کاروبار وکړو به مارې ښځه په دریو طلاق او طلاق کوي د طلاقي زویا طلاقي ښځې له څه ګناه شوه دوست سره بیا ما نه ټلیفون به وکړي یاره جي ما خو دا خبره کړې ده اوس څوک هم ورسره هلته به پلار سره رور سره به روان شي دوست سره به روان شي شریکوال سره او زر به وایي که ما داسې وکړو ما په دریو طلاق او طلاق او سبا بیا بولیانو پسې ګرځي لاره څه چل وکړه خواشې ولې ښځې سره ظلم کې زیاتې ولې ښځې سره کې مونږ ډېر زیاتې کوو ښځو سره مونږ ډېر ظلم کوو ښځو سره طلاق په مسله کې مفتو کې طلاق او طلاق او طلاق ولې داسې کې بیا چې ورته وایو بل چاته په نکاح کا هغه به ورسره پوره واده کوي د هغه خوښه ده که بیا طلاق ورکوي که وله نه ورکوي دا شرطونه هم ګناه ده چې ته به بیا دا پرېږدې او دلته به روا کېږي دا هم ګناه ده او چې څوک په دې نیت ده چې نکاح کوي چې د لومبي او روا کوم نو ترمذي کې حدیث لعن الله المحلل والمحلل له په دې دواړو د خدای لعنت وي بیا هغې ته هم تیاري چې نه خیر بل ته په نکاح کو ابه طلاق ورکړي عدت به تېر کړي بیا به ماله روا شي نو د خدای ظالمه بې غیرته طلاقي ولې ښځې له طلاق ورکړي ظلم ولې ښځو سره کوې که ستا خور سره څوک دا چلو کړي خفه کېږې که نه خفه کېږې که ستا لور سره څوک دا چلو کړي خفه کېږې که نه خفه کېږې نو ته پردی لور خور سره ولې ظلم کې هلکه رښتیا ویم دا شی شته که نشته که لږه خبره ته په دې زړه لاس کېږده ستا لور له څوک طلاق ورکړي او د ته یې په دریو طلاق ورولېږي ستا خور له څوک طلاق ورکړي سره د بچو د ته یې په کور راولېږي ستا پړه به څه تېرېږي دا هم د چا لور ده دا هم د چا خور ده ظلم مه کوه زیاتې مه کوه الله به دنه تپوس کوي ښځه چې روانه شي توبه وباس چې سمه نو سمه به عزت به دې راولي خو چې روانه شوه ښځه او خرابه شو او د سره الټ پلټ شوه نو بیا علاج د ښځې هم ډېر ګران دی بیا اسان کار نه دی پخوا به دا ټانګې وي ټانګې تاسو به لیدلې وي نو هغې کې به یو اسپه وه چې هغه به کوچوان مخکې شړله دا به په وروستو تله ریورس ګیر به یې لګاو اکثر به ټانګه دیوال سره وجنګېدله دې ته بیا ټټک اسپه وي موږ به کوچوان ته وي دا پرېږده دا ته په والو نشي نیغولی دې سره مینه وکړه محبت وکړه چې کوچوان به پې د پاسه لاس مصرخ کړه نو شی به روان شو دقه د ښځې مثال دی دا په مینه ساتې په محبت به ساتې چې څه کې کوه د میلمه خدمت به دې کوي هر څه خو که ورسره روان شوې نو ټټه کاس به ده قسم په خدای چې هغه نخرې در سره وکړي چې یاد وساتې